آیا پوهیږئ هغه کومه وینا، کومې چیغې او کوم درد و چې د بنگلادیش خلک یې د پاکستان د ظالم ریاست څخه د ازادۍ اخیستلو ته مجبوره کړل؟ ولې قائد اعظم محمد علي جناح یوازې اردو ژبه د پاکستان رسمي ژبې په توګه اعلان کړه په داسې صورت کې چې د پاکستان 50% وګړي بنگالیان وو؟ ولې یو هیواد د خپل نیمایي نفوس څخه د ژبې حق، د سیاست واک او د ژوند عزت واخلي؟ ولې د یوې ژبې د دفاع ورځ نن د ټولې نړۍ د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ګرځېدلې ده؟ ولې د پاکستان پوځ او سیاسي مشرانو نشو زغملی چې د هیواد د خلکو په رایه ټاکل شوی یو بنګالی د ټول پاکستان وزیر اعظم شي؟ څنګه د پاکستان پوځ په بنګالي وګړو د سچ لایټ په نوم داسې عملیات پیل کړل چې د ملګرو ملتونو د راپور په اساس 3 میلیونه انسانان پکې ووژل شول؟ ولې د پاکستان پوځ د 2 لکه څخه زیاتو بنګالي او ښځو باندې جنسي تیری ترسره کړ؟ او څنګه د پاکستان د پوځ مشر جنرال عبدالله نیازی د هندي جنرال جگیج سنگھ اروره ته سره د 93,000 پاکستاني سرتیرو تسلیم شو؟ دا او داسې نور مهم معلومات زموږ سره په همدې ویډیو کې وګورئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه یم ستاسو ورور بختیار احساس او تاسو د احساس ګولډن ټي وي چینل ګورئ. نو راځو د بشپړې ویډیو طرف ته.